هر انسان په زړه کې دا هیله لري چې کامیاب شي او خپل کورنۍ پرې وویاړي، خو سستي او ځنډ کول اکثره موږ شاته پرېږدي. دا کیسه موږ ته دا یادونه کوي چې هر څوک خوبونه ویني، خو بریا یوازې هغه کسان راوړي چې په خپلو خوبونو باندې کار کوي. نو نننی کار سبا ته مه پرېږدئ، او د دې کیسې تر ټولو لوی پیغام هم همدا دی. نو کیسه داسې ده چې په یو ښکلي کلي کې چې شنې ونې، روانې ویالې او د خاورو خوږ بوی یې درلود. یو 25 کلن ځوان اوسېده چې نوم یې بهادر و. سهار به چې لمر راوخوت، د کلي خلک به له خپلو غواوو او بیلونو سره کروندو ته تلل، او ماشومان به د ډنډ تر څنګ په خوشحالۍ لوبې کولې. بهادر هم یو بزګر و، خو د نورو نه یې لږ څه توپیر درلود. هغه د خوبونو بزګر و. تل به یې سوچ کاوه چې یوه ورځ به د کلي ټول خلک ده ته حیران یي او دی به داسې فصلونه او داسې شیان لري. خو لویه ستونزه دا وه، بهادر ډېر خوبونه لرل، خو د کار اراده یې کمه وه. کله چې د کلي نور خلک به د لمر لاندې خولې تویولې، بهادر به د سیوري لاندې ناست او ویل به یې سبا به شروع کړم، سبا به هر څه بدل کړم. یوه ورځ د هغه تجربه کاره تره راغی. د بهادر بې پروا پرې ایښې ځمکې ته یې وکتل او ویې ویل، دا دومره حاصلخیزه ځمکه ده، نو ته ولې پکې کار نه کوې؟ بهادر مسک شو او ویې ویل، تره جانه سبا به شروع وکړم. تره یې د بهادر لاس خلاص کړ او 2 واړه تخمونه یې د هغه په ورغوي کې کېښودل او ویې ویل، دا 2 تخمونه ستا د ژوند 2 لارې دي. یو د هیلو او ارمانونو تخم دی، او بل د سستۍ او بهانو تخم دی. د هیلو تخم هره ورځ محنت، پاملرنه او اوبه غواړي، خو د سستۍ تخم هغه بې له محنت نه هم وده کوي. ستا د ژوند فصل به دا فیصله وکړي چې ته کوم تخم خړوبوې. بهادر دا خبره جدي وانخیسته. څو ورځې یې ټال ووهه، بیا یې 2 تخمونه همداسې په پټي کې وکرل. څو ورځې وروسته چې پټي ته لاړ، حیران شو. د سستۍ تخم په ځنګلي واښو باندې بدل شوی او هرې خواته خور شوی دی، او د هیلو کوچنی بوټی د هغو واښو لاندې نږدې مړ شوی دی. همغه وخت یې تره بیا راغی، ویې ویل، ودې د بهادره، ما درته وویل چې سستي بې له محنت نه هم لویېږي، خپله پراخېږي، خو خوبونه هره ورځ خړوبولو ته اړتیا لري. که ته پر خپلو خوبونو کار ونه کړې، ستا بهانې به یې تل تر پښو لاندې کړي. د بهادر سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه د لومړي ځل لپاره خپله تېروتنه په رښتیا باندې احساس کړه. هغه شپه یې خوب ونه شو کړای. په زړه کې یې یوازې یوه خبره ګرځېده، که نن بدل نه شم، ټول عمر به پښیمانه یم. سبا سهار د لمر له راختو مخکې بهادر پټي ته ورسېد. ځنګلي واښه یې وایستل، بوټي ته یې اوبه ورکړې، خاوره یې برابره کړه او هره ورځ یې همداسې محنت کاوه. ورو ورو دغه خوبونه بوټی پیاوړی شو. د میاشتې محنت وروسته پټي یې رښتیا هم شین او زرغون شول، هماغسې لکه څنګه چې بهادر خوب لیده. نن بهادر د کلي تر ټولو محنتي او بریالی بزګر دی. هغه د خپل پټي مخې ته یوه تخته ودروله چې پرې لیکل شوي وو. دلته 2 تخمونه کرل شوي وو، یو خوب او بل بهانه. وده هغه وکړه چې ما خړوب کړ. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې خوبونه محنت غواړي او بهانې هیڅ نه غواړي. خوبونه هغه وخت رښتیا کېږي کله چې موږ نن شروع وکړو. هغه څوک چې د سبا انتظار کوي، نه خپل پټی شین ویني او نه خپل ژوند.